په کندهار کې د مالدارۍ څارنه په یوه اونۍ کې 1915 څاروي معاینه شول. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مالدارۍ امریت په تېره یوه اونۍ کې په ډنډ او دامان ولسوالیو کښې 1915 څاروي معاینه کړي چې د مسؤلینو په وینا 23 څاروي د صحت له پلوه د پلور وړ نه وه. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د معاینه شوو څارویو له ډلې 715 پسونه 1124 وزګړي او 80 غوایي شامل دي چې په وینا د دغو څارویو له ډلې 23 څاروي د صحت له پلوه د پلور وړ نه وه او بازار ته د وړلو اجازه نه درکړل سوې. د مالدارۍ امریت وایي د ناروغو څارویو او بې کیفیتو غوښو د پلور مخنیوي ته ژمن دي. د یاد امریت مسؤلین پر خلکو غږ کوي چې یوازې د قانوني او مهر لرونکو کسبانو څخه غوښه وپېري ترڅو په ټولنه کې د ناروغیو خپرېدو مخنیوی وسي. تېره اونۍ په کندهار ډنډ او دامان ولسوالۍ مسلخونو کې 1915 څاروي معاینه شوي دي. په دغه څارویو کې 715 پسونه شامل دي، 1128 وزګړي شامل دي، 80 غوایي شامل دي او ترڅنګ یې 23 داسې څاروي وو چې هغه د صحت او روغتیا له نظره څخه د بازارونو د پلور وړ نه وه. په دې خاطر باندې اجازه هم نه ده ورکول سوې. مالداري امریت تل د شریانو څخه غوښتنه کړې ده او تل غوښتنه کوي چې د تازه غوښو د پیرلو څخه استفاده وکړي. ونی هم په ډنډ ولسوالۍ کې له 100 زیات څاروي معاینه شوي وه. دا اقدامات د صحي محصولاتو د وړاندې کولو او د ناروغیو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي.